الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامات بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې ګمراه کوونکي رهبران او دروغجن نبیان به پیدا شي. د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، زه د خپل امت په اړه د ګمراه کوونکو رهبرانو څخه ویره لرم. یعنی داسې رهبران او داسې مشران به پیدا کړي چې هغوی به ګمراه وي، د خپل رعیت د ګمراه کولو او د بېلارې کولو کوششونه او هڅې به هم کوي. د بخاري او مسلم په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، قیامت به تر هغه وخته رانشي تر څو چې 30 تنه داسې دروغجن پیدا نشي چې هر یو به یې د ځان په اړه وایي چې زه پیغمبر یم او زه نبی یم. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د نیکي په باره کې پوښتنې کولې چې په راتلونکي زمانه کې به څه ډول د غوروالي زمانه راځي، او ما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د بدی په اړه باندې پوښتنې کولې چې په راتلونکي زمانه کې به کم مصیبتونه او کم آفتونه راښکاره شي تر څو راتلونکي بلاګانې ما ونه نیسي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي د همدغه عادت مطابق مې یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې ای د الله رسوله، موږ په جهل او تیارو کې ښکیل وو، الله رب العزت له دغه جهل او تیارو څخه خلاص کړو او موږ ته یې د غوروالي ژوند را په برخه که، یعنی د اسلام له دولت څخه یې برخمن کړو. آیا له دغه غوروالي څخه وروسته بیا هم بدي راښکاره کیږي؟ حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله مې چې دا پوښتنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب راکه هوکې، له دې نه به وروسته بیا هم بدي راښکاره شي. حضرت حذیفه وایي ما بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، آیا بیا به له دغه شر څخه وروسته هم خیر وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکه هوکې، مګر په دغه خیر کې به لږ غوندې کدورت وي، په دغه خیر کې به لږ غوندې خیره وي، یعنی دا خیر به پاک او صاف نه وي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره وکړه، نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله، د کدورت او د خیرې نه څه مطلب؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته وایي داسې خلک به پیدا شي چې هغوی به زما د طریقو نه علاوه په بله طریقه روان وي. هغه کړنلاره چې ما د ژوند لپاره غوره کړې او ښودلې، له هغې پرته به نورې لارې د ژوند د پرمختګ لپاره خلکو ته وروښي، په بدعتو به سر شي، ښه والی به ترې هم ګوري او بدوالی هم. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، آیا له دغه خیر څخه وروسته به بیا هم شر وي؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو د دوزخ په دروازه کې به ولاړ وي خلک به ځان پلو ته رابلي د هغو افعالو خواته به بلنه کوي کوم چې دوزخ ته رسوونکي دي نو کوم خلک چې د دغې دروازې خواته د ورتلو لپاره د هغو بلنه ومني نو هغوی به دوزخ ته وغورځول شي داسې فاسد رهبران به راپیدا شي چې خلک به فساد طرف ته بلي او فساد طرف ته بلنه څه طرف ته بلنه ده جهنم طرف ته بلنه ده داسې په نامه جاهل پیران او ملایان به هم پیدا شي چې خلک به بدعت او شرک طرف ته بلي بدعت طرف ته بلنه او شرک طرف ته بلنه جهنم طرف ته بلنه ده حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما بیا ویل ای د الله رسوله موږ ته د دې په اړه وضاحت راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکړه چې هغوی به زموږ له ډلې څخه وي او مواعظې او حکمونه به هم زموږ په ژبه خلکو ته بیانوي حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې که چیرې دغه وخت زما په ژوند کې راغی نو ما ته امر وکړه چې زه باید په هغه وخت کې څه وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ځواب راکه ځان د مسلمانانو له ډلې او امیر سره وتړه حضرت حذیفه وایي ما بیا وویلې که چیرې مسلمان او امیر په اسلامي طریقه منظم نه وي او نه هم د هغو کوم امام موجود وي زه بیا څه وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حذیفه ته ځواب ورکوي نو بیا ته د هغو ټولو ډلو څخه بیل اوسیږه که څه هم تا ته په آبادي کې ځای پیدا نشي خو له هغو نه بیل اوسه او له امله یې ته د غاښونو په وسیله د ونې ریښې کنلو ته اړ شي او په همدې حالت کې تا ته مرګ راشي دا تا ته غوره دی د دې نه چې فاسدو او ګمراهو امیرانو سره یو ځای شي او د هغوی په ډله او د هغوی په حکومت کې ودرېږي دغه حالت درنو اوریدونکو نن موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو والله ایمان وړل ډېر سخت دي د ملا او مولوي و عالم نه راواخله تر یو عامي پورې ایمان وړل ډېر سخت دي الله دې په موږ فضل وکړي او الله دې فتنو نه موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي دا خو د بخاري او د مسلم حدیث و خو د مسلم شریف په یو روایت کې راځي چې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د سوال په ځواب کې محمد رسول الله وویل زما څخه وروسته به داسې رهبران راشي چې هغوی به زما په لارښوونه او ارشاداتو عمل نه کوي او نه به هم زما ښودل شوې لارې اختیاروي ډېر ژر به د دوی له منځ څخه داسې خلک راولاړ شي چې د دوی زړونه به سره له دې چې په انساني بدن کې وي خو بیا به هم شیطاني زړونه وي د دوی زړونه به شیطاني زړونه وي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده په دروغو سره د پیغمبري دعوه کولو او د باطل پرستو دعیانو خبره خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا را روانه ده په ننني عصر کې خو داسې خلک ډیر دي چې باطل ملحدانه او غیر اسلامي نظرونه وړاندې کوي دا سمه ده چې د دوی زړونه د قرآني آیتونو او نبوي احادیثو څخه ډک دي مګر د همدغو مبارکو آیتونو او احادیثو په وسیله د کفر او الحاد د نظرونو تایید کوي د کفر تر څنګ به ولاړ وي او د کفر د نظام تایید به کوي له بله پلوه جاهلو او دنیا پرسته پیرانو د ایمان او د نیکو اعمالو د لمنځه وړلو پسې پیسې را بډ وهلي دي نن سبا پیر ته نذرانه ورکول د قبرونو زیارت کول د ناوې او شا یا هم میلمستیا او د واده ننداره کول د اسلافو د ارشاداتو او کیسو یادول او هغه بیانول د نجات لاره او اسباب بلل کیږي په داسې حال کې چې د اسلام له سترو سترو ارکانو لکه روژه زکات حج لمونځ او داسې نورو څخه په خپله پیران منډې وهي او منلو ته تیار هم نه دي نه یوازې پیران بلکې مریدان هم د نیکو اعمالو په کولو کې ښه نه ځلیږي په شرک په بدعات او په فساد کې اخته دي بیا د قرآن کریم هغه مبارک آیتونه او همدارنګه مبارک احادیث په داسې ډول تفسیروي چې ډیری وخت پکې ځان تر کفر رسوي دا هغه خلک دي
که د مولانای رومي رحمه الله یو څو مصنوي شعرونه یاد کړل، یا د جنید شبلی رحمه الله یو څو ارشادات یاد کړل، یا د خواجه اجمیر رحمه الله یو څو خبرې یادې کړي، او همدارنګه د امت د نورو مشرانو ویناوې زده کړي او له کرامتونو خبر شول، نو همدغه پوره او مکمل دی، بل چاته بیا مسلمان هم نه وایي، خلک دې راځي د دوی خپې دې څپوي. الله دې دا باطله پیران تباه و برباد کړي. حق پیران زموږ سر و سترګې دي، هغه پیران چې په قرآن و حدیث باندې پوه دي او عمل کوي زموږ سر و سترګې دي. باطله پیران دې الله له نړۍ نه پاڅوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت علامې بیانوي، نو فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې د قتل لمنه به پراخه شي. مسلم حدیث دی، راوي د حدیث حضرت ابو هریره دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله باندې د قسم خوړلو په صورت کې وویل تر هغه وخته به قیامت را نشي، تر څو په خلکو داسې زمانه را نشي چې قاتل به قتل وکړي، خدا به ورته نه وي معلومه چې دغه کس مې ولې وواژه، او مقتول به هم په دې نه پوهیږي چې زه یې ولې ووژلم. چا پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې داسې به ولې کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه د فتنو له امله، یعنی قتلونه به ډیر شي. بیا رسول الله وفرمایل د دغو فتنو له امله به قاتل او مقتول دواړه دوزخ ته ولاړ شي. د قاتل د دوزخي کیدلو لامل خو ښکاره دی چې په ناحقه د وژلو له امله به هغه دوزخ ته ولاړ شي چې ناحقه قتل یې کړی دی. مګر د مقتول د دوزخي کیدلو لامل د حدیث په تشریح کې داسې راغلی، مقتول به ځکه جهنم ته ځي دا چې د ده لاس هم د نورو په وینو ککړ و، نو له همدې امله دا هم دوزخي شو. وسله یې راخیستې وه او د چا د وژلو په فکر کې و، مګر کار بدل شو او دا پخپله مړ شو. نن سبا چې څومره قتلونه ترسره کیږي، که دغه ټول راوسپړی شي نو پرته له فتنو نه بل لامل نه لري. د قوم پالنې او ډله بازي له امله په زرګونو خلک د مرګ کندې ته پرېوتل. نه قاتل له مقتول څخه خبر دی او نه هم مقتول له قاتل څخه خبر دی. یعنی مقتول په دې نه پوهیږي چې زه چا او ولې ووژلم، او قاتل په دې نه پوهیږي چې ما څوک او ولې وواژه. هر یوې ډلې ته چې هر څوک په لاس ورغی نو هغه یې وواژه، او د وژلو لپاره یوازې همدغه دلیل بس دی چې د قاتل له ډلې څخه دی، یعنی د مخالفې ډلې سره تړاو لري، که هر څوک وي. د څو کسانو د نظرونو جنگ د جنگ داسې تباه کوونکي اسباب او آلات راوړي چې په څو شیبو کې بسته بسته ښارونه د مرګ تر کندې رسوي. راځئ ټول یو لاس او یو موټه کړئ د کفر په مقابل کې ودرېږئ چې په اسلامي نړۍ باندې یرغل کړی تر څو هغوی ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړو، یا هغه کسان چې د کفر لپاره لار هواره کړې ده. قوم بازي، ډله بازي، دا ټول خپل منځي شخړې پرېږدئ. د الله دښمن او د دین او د قرآن او د انسانیت دښمن او د هغوی غلام وپېژنئ. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي او الله رب العزت دې په خپل حفظ و امان کې موږ او تاسې د دې فتنو نه وساتي. نور به م واورو درنو اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. ځان برابر کړه په احتیاط کوه رفتار مؤمنان، د ژوند په لار مؤمنان مرګ روان دی. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت علامې بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې خلک به په خپلو ژبو سره پیسې ترلاسه کوي. د مشکات حدیث دی چې د امام احمد رحمه الله د مسند نه رانقل کړی. راوي د حدیث حضرت سعد بن ابي وقاص دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت به تر هغه وخته پورې قائم نشي تر څو چې داسې خلک را پیدا نشي چې د خپلو ژبو په وسیله به خپلې خېټې مړوي، داسې لکه څنګه چې غواګانې یا نور څاروي د خپلو ژبو په وسیله خپلې خېټې مړوي. دا مداګان به تاسو ډېر لیدلي وي، د ژبو په وسیله به خېټې مړیږي. یعنې داسې خلک به پیدا شي چې د خلکو صفتونه به کوي، د ځینو په خاطر به د ځینو نورو بدي او عیبونه بیانوي،
اوږده تقریرونه به کوي او په پرله پسې توګه به په ساعتونو خلکو ته بحثونه کوي تر څو خلک ځان پلو ته مایل کړي او د دوی به د معاش ذریعه ژبه وي او مطلب به یې هم مشري وي او له همدغې لارې څخه چې کومې روپۍ په لاس ورځي پرته له دې چې د حرامو او حلالو په اړه یې فکر وکړي لستونې به یې تیروي کټ مټ داسې لکه څنګه چې غوایان د وچو او لمدو وښو او یا هم د خپل مالک او پردي کس د پټي د مال لحاظ نه ساتي او خپلې مخې ته پروت ټول خوراک له حلقه تیروي دا ظالمان به هم همداسې وي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده درنو اوریدونکو چې په سلګونو کلونو مخکې رسول الله دا موږ ته ویلي دي او نن دا څیزونه موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو په جامه د ملا په لباس د ملا کې به د عالم په نوم کې به د یو ظالم او د مرتد په خوا کې ولاړ وي د هغه صفتونه به کوي د هغه تایید به کوي تر څو د غوا په شان باندې پیسې لاسته راوړي او هغه وخوري الله ته به نه ورځي الله به درنه پوښتنه نه کوي الله به د عمر د ژوند او د علم او د ځواني پوښتنه کوي هلته به بیا الله ته څه ځواب وایي یا الله موږ چې هر څه وایو د خپل رضا دپاره یې وګرځوه زموږ په زړه کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړه داسې نه یا الله چې د آخرت په ورځ موږ د دې خلکو په صف کې پورته نه کړي ډېرې او بېځایه خبرې کول د محمد رسول الله نه خوښېدلې له همدې امله ډېر ځله د لږو خبرو کولو نصیحتونه رسول الله کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې عادت څخه خپل امت منع کړی چې پرله پسې خبرې کوي نه چاته وخت ورکوي او نه خبرو کې وقفه کوي د دې کارونو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده پخپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت داسې و چې کومه خبره به یې کوله نو هغه به یې 3 ځلې تکراروله په دې خاطر تر څو هغه کسان چې په خبره ځان پوهول غواړي ښه په خبره باندې پوه شي داسې نه کول چې یوه خبره به یې وکړه پسې به یې بله وکړه پسې به یې بله وکړه او همداسې به په پرله پسې توګه غږېده او دې ته به یې نه کتل چې څوک مې په خبره پوه شول او که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه کول همدارنګه د مشکات حدیث دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې خبرې کولې چې هره خبره به یې له بلې نه بیله وه مطلب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر په حوصله خبرې کولې او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو کولو انداز داسې نه و چې یوه خبرې کې به یې بله خبره ورګډېدله بلکې هره خبره به یې له بلې خبرې نه جدا وه داسې خبرې به یې کولې چې په خوا کې به ناستو خلکو د رسول الله خبرې یادولې مګر نن سبا تر ټولو ښه مقرر هغه کس ته ویل کیږي چې څو ساعته په مسلسله توګه خبرې وکړي او داسې تقریر وکړي چې د ډیرو ناستو خلکو له پوهې څخه هم لوړ وي خلکو ته ځان عالم ورپېژني چې زه خو دومره اوچت یم د فلاني کتاب فلاني کتاب فلاني کتاب نه خبرې کوي په دې نه پوهېږي چې دا خلک زما په خبره باندې پوه شول او که پوه نه شول فلانی ډېر ښه مقرر دی په ساعتونو خبرې کوي په خبرو پوهېږئ نه پوهېږم نو د څه ښه مقرر شي خاورې دې په داسې ښه مقرر شي مقرر هغه دی چې خلک په خبرو باندې پوه شي د ابو داود په یو روایت کې راځي چې یو کس د حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په وړاندې اوږد تقریر وکړه نو حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه وویل که چیرې دې سړي ډېرې خبرې نه وای کړې نو د ده لپاره غوره وه یعنې لږ خبرې یې کړې وای دا به ډېره بهتره وه ځکه حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلي چې ما ته د کمو خبرو کولو امر شوی ځکه چې کمې خبرې کول غوره او بهتره دي یو ځای چې تقریر ته جګیږي د تقریر موضوع دې باید معلومه وي خلک ستا په خبرو باندې پوه شي دا نه چې کله یو غر جنګوه او کله بل غر جنګوه په منځ کې خلک نه پوهیږي چې دا مقرر څه وایي همدارنګه د ابو داود او ترمذي په یو روایت کې چې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی داسې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یقینا الله رب العزت د اوږد ژبې یعنې د ډېر غږېدونکي کس څخه الله ناراضه وي له هغه کس څخه چې په خپلو خبرو کې خپله ژبه داسې کاروي لکه څنګه چې غوا یې د خوراک په وخت کې خپله ژبه د غاښونو او وریو ترمنځ اړوي را اړوي
په ننني وخت کې همدغه حال دی. مشران، مقررین او واعظین د عمل کولو په اړه فکر نه کوي. یوازې همدای هدف او مقصد وي چې خلک زموږ له تقریرونو څخه څنګه برخمن وي او له موږ سره څنګه معتقد وي. همدغه وجه ده چې په تقریرونو کې څه اثر نشته، ځکه د دې هدف د الله رضا نه ده. د داسې خلکو په اړه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي، د ابو داود حدیث دی: من تعلم صرف الكلام لیسبی به قلوب الرجال او الناس لم يقبل الله منه یوم القیامة صرفا ولا عدلا. هر هغه چا چې د خبرو د خپرولو طریقه د دې لپاره زده کړه چې د خلکو زړونه په خپل جال کې راونښلوي، نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت نه د فرضي لمونځ قبول کړي او نه هم نفلي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې خلک به د خپلو په ژبو باندې پیسې لاسته راوړي، د خلکو او د مفسدینو د ظالمانو صفتونه به کوي، خو پیسې لاسته راشي د هغو خدای به صرف پیسې وي. دا تفکیک او دا تمیز به د دوی ترمنځ نه وي چې دا کمې پیسې زه لاسته راوړم دا حرامې دي که حلالې دي. درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامې بیانوي نو فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې په لوړپوړو کورونو به فخر کیږي او نالایقه مشران او حکمرانان به را پیدا شي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عمر او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهما دي. دوی فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور ته یو کس راغی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه: ای د الله رسوله قیامت کله دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه: زه او ته په دې معامله کې سره برابر یو. د څه په اړه چې تا ته معلومات نشته ما ته هم معلومات نشته. یعنی لکه څنګه چې تا ته معلومات نشته چې قیامت کله دی، همدارنګه ما ته هم په دې اړه باندې معلومات نشته. نو هغه سړي بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې: کله چې د قیامت په هکله باندې معلومات نه لرې نو ما ته د قیامت علائم او علامات راته ووایه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه: ځینې علامې د قیامت دا دي: ښځې به داسې لورګانې وزیږوي چې دوی به په خپلو میندو باندې امرونه کوي. دا حالات درنو اوریدونکو نن موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. داسې خویندې او داسې لورګانې شته دی چې هغوی د خپلو میندو په قدر او په عزت باندې نه پوهیږي، بلکې د خپل خوراکي توکي او څکاک لپاره اوبه هم په خپلو میندو باندې راغواړي. ځورول، شکنځل کول، بدې او ردې خو لا تاسو پرېږدئ. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې میندې به داسې لورګانې وزیږوي چې هغوی به په خپلو میندو او په خپلو مورګانو باندې امرونه کوي. دا هغه څه دي چې څوک په دې باندې سترګې نشي پټولی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بله علامه یې دا ده چې تاسو به داسې حالات وګورئ چې هغه خلک چې پښې لوڅي او بدن لوڅي ول سخت غریب ول، هغوی به په غرونو کې ګډې او بیزې څرولې، هغوی به جګ جګ کورونه جوړ کړي او په خپلو کورونو او بنګلو باندې به بیا فخر کوي. دا هم درنو اوریدونکو هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. هغو کسانو چې څو بیزې او څو ګډې به درلودلې هغه به په غرونو کې څرولې یا به خلکو ته اوبه ورکولې، سخت لاستنګي ول. نن یې په ښاریو کې دومره جګ جګ کورونه او مارکیټونه جوړ کړي دي چې په هغو باندې فخرونه هم کوي او د خپل ماتحت خلکو ته ډیر په بده سترګه باندې هم ګوري. دا هم هغه واقعیت ده چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی حدیث و.
او د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې تاسو پښې لوڅي بدن لوڅي کاڼه او ګونګیان خلک د ملک پادشاهان وګورئ نو هغه وخت به تاسو قیامت ته بیخي نږدې یاست. د جګو جګو کورونو جوړونکي او بیا په هغې باندې فخر کوونکي خلک په اوسني وخت کې شته. د داسې اولادونو زیږول چې مور او پلار باندې امرونه کوي په اوسني وخت کې پرته له شکه شتون لري. کم خلک چې شتمن دي هغوی خو لوړې لوړې بنګلې او کورونه جوړوي، مګر کوم خلک چې د نن لري او د سبا نه لري هغوی هم په خپله خیټه او اولاد او ځان باندې ظلم کوي، ځان قرضداره کوي، خو د بنګلو جوړولو په فکر کې اخته دي چې په څه ډول هسکې او ښکلې بنګلې جوړې کړي. په کومو ځایونو کې چې د انسان د نورو اوصافو ستاینه او صفت کیږي هلته د هغه انسان ستاینه هم کیږي څوک چې د عمده کور، ښکلې حجرې، د ښکلي موټر او د ښکلي بنګلې خاوند وي. که څه هم پښې لوڅي او بدن لوڅي خلک به یا تر اوسه پادشاهان شوي وي او یا به نه وي، خو په راتلونکي کې به ضرور داسې خلک هم راشي ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې پیشګویي او وړاندوینه کړې ده. ولې داسې خلک ضرور شته کومو ته چې ګونګیان او کاڼه ویل سمه خبره ده، ځکه دوی نه د حق ویلو قابلیت لري او نه د حق اوریدلو صلاحیت لري. داسې خلکو ته چې موږ او تاسو ګونګیان ونه وایو نو څه به ورته وایو چې نه د حق ویلو قابلیت لري او نه د حق د اوریدلو قابلیت لري. سره له دې چې د دوی پر خلاف په رسنیو کې پراخه مضامین خپریږي تر څو دوی لارې ته راشي او د خپل فساد او د خپل منکراتو ته متوجه شي. مګر که والی دی، که وزیر دی، که رئیس دی، که قاضي دی، د دې خلکو په خبرو باندې بلکل غوږ هم نه خوځوي او نه ورته څه اهمیت ورکوي. دغه خبیث خلک بیا په سټیج او په دریز باندې ودرېږي، په جوړو شوو غونډو کې دومره پاک او صریح دروغ وایي چې د رسنیو کارکوونکي د دوی د دروغو د خپرولو څخه په تنګ راځي. دوی دومره نااهله دي چې د لکونو روپو دنده ورته ورکول کیږي، په اخیستلو کې هیڅ دریغ نه کوي او د زړه له مینې او علاقې څخه یې اخلي، مګر د دغې دندې د پرمخ وړلو هیڅ وړتیا نه لري او نه یې پرمخ وړی شي. په بخاري کې راځي چې یو اعرابي او یو بانډچي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې حاضر شو او ویې د الله رسوله قیامت به کله راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ کله چې امانت خیانت شو نو د قیامت انتظار کوه. هغه بانډچي یو ځل بیا وپوښتل امانت څه ډول خیانت کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ کله چې دندې نااهلو او ناوړو خلکو ته وسپارل شي، لکه قیادت، صدارت، حکومت، وزارت، تدریس، امامت او خطابت او داسې نور. نو په دې وخت کې بیا تاسو د قیامت انتظار کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مبارک کلام څخه دا راڅرګنده شوه چې د نالایقو حکمرانانو څخه پرته به په دندو ګمارل شوي نور خلک به هم نااهله وي. لکه څنګه چې نن سبا موږ او تاسې په موجوده حال کې ګورو ملحد، فاسق، فاجر، بخیل، بدکاره او بد اخلاقه خلک د لوړو لوړو څوکیو په دندو ګمارل شوي دي. دا هغه څه دي چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی او په خپلو سترګو یې موږ او تاسې وینو. د پارلمان او د ملي شورا غړي اکثره دومره نااهله دي چې د یوې وړې خبرې لپاره په اونیو بحثونه کوي، خو بیا هم یوې ښې پایلې ته نشي رسیدلی. هغه خلک هوښیار او معزز ګڼل کیږي چې هغه شتمن وي او هغه مالداره وي، لکن د دې نااهلو فعالیتونه او کړنې ځینې وخت له رسنیو څخه خپریږي، نو خلکو ته معلومات په لاس ورځي چې د ننني عصر د مخورو خلکو بدې کړنې تر کومې درجې پورته شوي دي. په همدې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کلام دی فرمایي لا تقوم الساعة
حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکع ابن لکع. قیامت به تر هغه وخته پورې قایم نشي تر څو چې د دنیا ډیره برخه داسې خلکو ته ورنه کول شي چې هغه به په خپله هم دله او د اوس وي او پلار به هم همداسې وي. په دغه وخت کې به څه ناڅه نیک خلک هم موجود وي او ډیر ژر به دنیا ته صادق خلک راشي. د دغه وخت په انسانانو کې د لوړو اخلاقو لرونکي انسانان ډیر کم دي او هغه وخت دی چې په اړه د بخاري شریف په روایت کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یذهب الصالحون الاول فالاول ویبقي حفالة كحفالة الشعير او التمر لا یبالیهم الله بالة. نیک او صالح خلک به پرله پسې ختم شي، بیکاره خلک به پاتې شي، داسې خلک به پاتې شي لکه د خرما یا د اوربشو پوټکي او بوس. الله رب العزت به د داسې خلکو هیڅ پروا نه کوي. د ترمذي شریف په یو روایت کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت تر هغه وخته پورې نه راځي تر څو چې تاسو خپل امام او پادشاه قتل نه کړئ، تورې روانخلئ او د تورو په وسیله په خپلو منځونو کې ونه جنګیږئ او د دنیا وارثان شریر او شر اچونکي خلک نشي. د هغه څیزونه دي درنو اوریدونکو چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو څخه یوه علامه دا ده چې داسې خلک به پیدا شي چې په ښکاره به دوستي کوي او په پټه به دښمني کوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې له حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په آخره زمانه کې به داسې خلک را پیدا شي چې په ښکاره به ورونه وي خو په باطل کې به دښمنان وي. چا ترې پوښتنه وکړه ای د الله رسوله داسې به ولې کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه ځینې به له ځینې نورو څخه طمع لري او ځینې به له ځینو څخه ویره لري، نو له همدې امله به مخامخ دوستان وي او مخ په شا به دښمنان وي. دغه کار نن سبا عام او ډیر شوی دی. مخامخ به له یو بل څخه ځانونه زاروي او د دوستي اظهار به کوي، خو څنګه چې پناه شي نو بیا یې له هغه نه سخت دښمن بل څوک نه وي او هغه پسې بدې ردې وایي. وجه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وښودله چې د خپلې کومې اړتیا د پوره کولو په غرض به د ده ستاینه او صفت او دوستي کوي په داسې حال کې چې په زړه کې به له همدغه کس سره سخته کینه او دښمني لري. د دغه ناوړه حرکت دوهم سبب یې داسې وښود چې د ویرې له امله به د هغه ستاینه کوي، د هغه د اقتدار او وحشت له امله به د هغه ستاینه او دوستي کوي په داسې حال کې چې زړه یې د همدغه انسان له بدیو او کینې نه ډک دی او همدغه انسان ته به په سینه کې اور بل وي. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې موږ ته ویلي دي او د هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هغه اعمال چې د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا او د خوښي سبب ګرځي او د دې آخر زمان د فتنو نه د الله رب العزت موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته کړي، بلکې له هغو شیانو څخه یې هم منع کړي چې زنا خواته راښکونکی وي، تر دې چې ښځو ته یې د داسو تیزې خوشبویي لګولو نه هم منع کړي چې ښځې د دې لپاره ولګوي چې د سړیو په خوا کې تیرې شي او هغوی یې حس کړي. رسول الله د دې نه منع کړي او داسې ښځې ته د مسلم په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سترګو زنا لیدل دي، د غوږونو زنا اوریدل دي، د ژبې زنا ویل دي، د لاسونو زنا نیول دي او د پښو زنا ور روانېدل دي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښځه د پردې شی دی، نو څوک چې د دې خواهش وکړي چې په ما باندې د نامحرم نظر ولګي په هغې باندې د الله رب العزت لعنت دی. ګورې خویندو رسول الله څه وایي؟
ښځه د پردې شی دی. نو کومه ښځه چې دا خواهش لري چې په ما باندې د نامحرمه سړي سترګې ولګیږي په هغې ښځې باندې د الله لعنت دی. نو په کومې ښځې باندې چې د الله لعنت وي هغه به څنګه ښځه وي؟ او د بیهقي په یو روایت کې راغلي چې څوک نامحرم ته وګوري او څوک چې د دې خواهش او تمنا وکړي چې ما ته د نامحرم وګوري په دوی باندې د الله رب العزت لعنت دی. یعنی کومه نارینه چې نامحرمې ښځې ته ګوري په دې نارینه باندې د الله رب العزت لعنت دی. او کومه زنانه چې دا هیله او تمنا لري چې ما ته د نامحرم وګوري او د هغو سترګې د په ما باندې ولګیږي په دې ښځه باندې هم د الله رب العزت لعنت دی. او امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ذکر کړی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د کوم مسلمان چې بې اختیاره یو ځل د کمې ښځې په حسن سترګې ولګیږي پرته له قصده، خو بیا هغه د خپلې سترګې د الله رب العزت له ویرې نه پټې کړي، بیا ورته نه ګوري، نو الله رب العزت به د دې کار په بدل کې دته داسې عبادت ورنصیب کړي چې حلاوت او خوږوالی به محسوس کړي. نن خو اتفاقي ډول باندې پرېږده، په قصدي ډول باندې نامحرمو ته کتل کیږي او د هغو نه خوند اخیستل کیږي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ډېر د فتنو په زمانې کې ژوند کوو. الله رب العزت دې د دې آخر زمان د فتنو نه موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. او خویندو ته بیا هم زما دا توصیه ده چې خپلو جامو ته متوجه شئ، د الله نه وویرېږئ، ځان د جهنم لرګي مه ګرځوئ چې هلته وسوځېږئ، بلکې نیک اعمال ترسره کړئ، هغه جامه واغوندئ چې تاسو ته الله او د الله رسول وایي، تر څو الله څخه په اوچته غاړه باندې ودرېږئ او الله رب العزت مو د بیبیانو سره په جنت کې یو ځای کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو ته د دجال واقعه بیان شوه. نو دجال به په همدغه حال کې وي چې الله رب العزت به د آسمان څخه حضرت عیسی علیه السلام راکوز کړي. حضرت عیسی علیه السلام به د دمشق د ښار مشرق خواته د یوې سپینې منارې تر څنګ په داسې حال کې راکوز شي چې د دوو ملائکو په وزرو به یې لاسونه ایښي وي او زیړې جامې به یې پر تن وي. کله چې عیسی علیه السلام د آسمان نه راکوز شي نو خلک به د لمانځه لپاره ولاړ وي. د مسلم په یو روایت کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام به خلکو ته د جمع لمونځ ورکړي. او د مسلم په دویم روایت کې راځي چې کله حضرت عیسی علیه السلام راکوز شي نو د دغه وخت چې کم امیر وي هغه به د حضرت عیسی علیه السلام څخه د امامتي غوښتنه وکړي، خو حضرت عیسی علیه السلام به انکار وکړي. داسې به وایي چې زه امامتي نه کوم، تاسو یې پخپله وکړئ، تاسو په خپلو کې د یو بل امیران یاست، ځکه الله رب العزت دې امت ته د عزت په خاطر داسې درجه ورکړې ده. نو د دغه دواړو احادیثو له امله د امت د علماو ترمنځ اختلاف دی چې آیا حضرت عیسی علیه السلام به امامتي کوي که به امام مهدي کوي. علامه تفتزانی لیکي چې حضرت عیسی علیه السلام به امام وي او امام مهدي به مقتدي وي. د اکثرو علماو هم همدغه رایه ده چې حضرت عیسی علیه السلام به امام وي، ځکه چې په لومړني روایت کې د حضرت عیسی علیه السلام د امامت تصریح راغلی ده او له دې څخه دواړه روایتونه جمع کیدی شي چې لومړی به انکار کوي او د محمدي امت د اعزاز د ښکاره کولو وروسته به په دوهمه غوښتنه امامتي کوي. نو حضرت عیسی علیه السلام چې راکوزیږي د دوو ملائکو په وزرو به یې لاسونه ایښي وي او زیړې جامې به یې په تن وي. کله چې حضرت عیسی علیه السلام سر ټیټ کړي نو خوله به ترې وڅاڅي
او کله چې سر بیرته راپورته کړي نو له ده څخه به د ملغررو په څیر د خولو نوراني دانې پریوځي، داسې به ښکاري لکه د سپینو زرو دانې. د حضرت عیسی علیه السلام په نفس کې به دومره تاثیر وي چې تر هر کافر پورې د حضرت عیسی علیه السلام نفس ورسیږي نو هغه به مړ شي. د حضرت عیسی علیه السلام نفس او سا به تر هغه ځایه پورې رسیږي تر کومه چې د حضرت عیسی علیه السلام سترګې کار کوي. نو چې هلته د حضرت عیسی علیه السلام نفس او سا په هر کافر ولګیږي هغه به ځای په ځای مړ کیږي. نو حضرت عیسی علیه السلام به له آسمان څخه د راکېوتلو سره سم د دجال په لټه کې وي. چې دجال چیرته دی؟ تر دې چې دجال د باب لوط تر څنګ بیا مومي. لوط په شام کې د یو غره نوم دی او ځینې نور علما وایي چې د بیت المقدس سره په خوا کې د یو کلي نوم دی. نو کله چې دجال هلته بیا مومي نو دجال به همغلته مردار کې او به وژني. بیا به حضرت عیسی علیه السلام د هغو خلکو خواته ورشي څوک چې الله رب العزت د دجال له فتنې څخه په امن کې ساتلی وي. حضرت عیسی علیه السلام به د دوی په مخونو باندې د تبرک په خاطر لاس راکش کړي او دوی به د جنت له درجو څخه خبر کړي، لکه څنګه چې د مسلم حدیث دی. شاه صاحب لیکي د دجال له وژلو وروسته به مسلمانان د دجال د لښکر په وژلو لاس پورې کړي. د دجال په لښکر کې چې کوم یهودیان ول د هغو لپاره به بیخي پناه نه ورکول کیږي تر دې که یو یهودي د کومې ونې او یا تیږې شاته پټ شي نو همغه ونه او تیږه به دا ښکاره کړي او د مسلمانانو په لاس به ووژل شي. د مسلم حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي تر هغه وخته قیامت نه راځي تر څو چې د مسلمانانو او یهودانو ترمنځ جنگ ونشي. جنگ به وشي او مسلمانان به د یهودو په وژلو لاس پورې کړي تر دې چې که کوم یهودي د کمې ونې یا تیږې شاته پټ شي نو همغه ونه او تیږه به وایي ای مسلمانه راشه زما شاته یهودي پټ دی مړې کړه. پرته د یوې ونې چې هغه ونه غرقد نومیږي چې اغزیداره ونه ده. که کوم یهودي د هغې شاته پټ شي نو هغه به مسلمان ته غږ نه کوي. نن ورځ خو د یهودو د نصاراو د اسلام د دښمنانو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي، خو موږ هغې ورځې ته انتظار باسو چې دا ټول به انشاءالله د مسلمانانو په لاس باندې حلالیږي. حتی که کومې ونې شاته او تیږې شاته دوی پناه غواړي هغه ونه او تیږه به آواز کوي چې ای مسلمانه راشه دا پلیت یهودي دلته پټ دی او مردار یې کړه. د دې نه به وروسته امام مهدي وفات کیږي او حضرت عیسی علیه السلام به د خلکو امیر جوړیږي. د ابو داود په یو روایت کې راغلی چې امام مهدي علیه السلام به د 7 کالونو له خلافت څخه وروسته وفات شي. او په مشکات کې چې راوي د حدیث حضرت ابو سعید خدری دی د هغه په یو روایت کې لږ شک سره داسې راغلی چې یعیشو فی ذلک 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین. مهدي به د همدغه عدل او انصاف په حال کې 7 کاله یا 8 کاله او یا 9 کاله ژوندی وي. کیدای شي چې خبره د راوي له یاده وتلې وي او خبره یې په سمه توګه نه وي په یاده، له همدې امله د شک سره یادونه کړې ده چې 7 8 یا 9 کاله. لکن شاه صاحب د دغه دواړو روایتونو داسې تطبیق کړی
چې د امام مهدي په وخت کې به 7 کاله بېفکري وي، 8م کال به د دجال سره په جنگ او جګړو کې تیر شي، او 9م کال به د حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام سره تیر شي. له دې وروسته به امام مهدي وفات شي او حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام به د جنازې کولو وروسته خاورو ته وسپاري. له دې وروسته شاه صاحب لیکي د امام مهدي له مرګ نه وروسته به د ټولو کارونو ذمهواري د حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام په غاړه شي او هر څه به په ښه توګه ترسره کیږي. کله چې ذمهواري د حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام په غاړه شي، نو حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام به د مسلمانانو امور په لاس کې واخلي. په مسلم کې د دجال له مرګه وروسته او د حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام لخوا د مسلمانانو په سر د تبرک د لاس راکش کولو وروسته د یاجوج او ماجوج د راوتلو یادونه شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام به د دجال له وژلو وروسته د خلکو سره د لیدنې په حال کې وي. د الله رب العزت لخوا به ورته وحی راشي چې پرته له شکه زه د یو داسې مخلوق راویستونکی یم چې په هیچ چا کې د هغو سره د جنگ کولو وس او طاقت نشته. الله رب العزت حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام ته فرمایي له همدې امله ته زما نیک بندگان له ځان سره واخله، د تور غره سر ته وخیجه او هغوی په امن کې وساته. حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام به له ځان سره نیک بندگان واخلي، د تور غره ته به وخیجي او الله رب العزت به یاجوج او ماجوج راولیږي. یاجوج او ماجوج به له هرې لوړې او ژورې څخه په تیزی سره تیریږي. د دوی د ډیروالي او د کثرت حال به دا وي چې په هر سین او په هر تالاب باندې تیریږي، نو چې کله هلته اوبه وسکي د هغه سین او د تالاب اوبه به اوچیږي، ته به وایې چې کلونه کلونه به په دې سین او په دې تالاب کې اوبه نه وي تیرې شوي. له دې وروسته به په تلو تلو کې یاجوج او ماجوج د خمر تر غره پورې ورسیږي. دا د بیت المقدس یو غر دی. کله چې دلته ورسیږي نو او به وایي چې موږ خو د ځمکې اهل ختم کړل، راځئ چې اوس آسمان والا هم له منځه ویسو. له همدې امله به غشي د آسمان په طرف خوشي کړي. دغه غشي به الله رب العزت په خپل قدرت سره په وینو کې سره کړي او بیرته به د دوی په لور راوغورځوي. یاجوج او ماجوج به په ځمکه کې فساد خپروي او د الله رب العزت نبی حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام به له خپلو مؤمنو ملګرو سره د تور په غرو کې راګیر شوی وي، تر دې چې دومره به دوی محتاج او اړمن شي چې د دوی له ډلې څخه به یو کس ته د غوا یو سر له هغو 100 دینارو څخه غوره وي چې اوس ستاسو له ډلې څخه د یو کس سره وي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته وایي. د خپلو پریشانیو او خفګان د لرې کولو لپاره به د الله رب العزت رسول حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام او د هغه ملګري الله رب العزت ته په زاریو شي او د یاجوج او د ماجوج د هلاکېدو لپاره به دعاګانې وکړي. الله رب العزت به د خپلو نیکانو بندگانو دعا قبوله کړي او په یاجوج او ماجوج باندې به هغه مرض ولګوي کم چې د اوزو او د اوښانو په پوزو کې راوځي. عرب دغه مرض ته نغف وایي. الله رب العزت به دغه مرض د یاجوج او د ماجوج په اورمیږونو باندې راولګوي او هغوی به ټول په یو وخت کې هلاک کړي. ټول به داسې مړه شي لکه یو کس ته چې مرګ راغلی وي او ټول به داسې پراته وي لکه یو زمري چې داړلی وي. د حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام په دعا او د الله رب العزت د نیکانو بندگانو په دعا الله رب العزت به یاجوج او ماجوج باندې داسې مرض راولي چې ټول به یو وار ختم کړي. د دوی له مرګ څخه وروسته به
حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام ملګري د تورو له غره څخه راکوز شي. خو په ځمکه کې به د یوې ولیشتې په اندازه داسې ځای بیا نه مومي چې هغه د یاجوج او د ماجوج د بدبویي څخه بچ پاتې وي. حضرت عیسی علیه السلام او د ده ملګري به د الله دربار ته د دعا لاسونه پورته کړي او د خپل رب څخه به دعا وغواړي چې ای زموږ پروردګاره موږ د دوی له چربي او بدبویي څخه په امان کې وساته. الله رب العزت به د دوی دعاګانې قبولې کړي. الله رب العزت به غټ غټ مرغان چې د اوږدو اوښانو د غړیو په څیر به وي راولېږي او د یاجوج او ماجوج جسدونه به پورته کړي او چیرته چې د الله رب العزت خوښه وي هملته به یې وغورځوي. له دې وروسته به الله رب العزت باران وکړي چې له امله به یو کور او یوه خیمه هم پاتې نشي او د ځمکې ټول سر به پاک پریمیزي. حضرت عیسی علیه السلام او ملګري به د ځمکې په سر هوسا ژوند پیل کړي. الله رب العزت به په دوی باندې خپل فضل، رحم او کرم وکړي او د دوی په خاطر به هغه وخت ځمکې ته د الله رب العزت امر وشي چې خپلې میوې را وټوکوي او خپل برکتونه را څرګند کړي. ځمکه به میوې را زرغونې کړي او خپل برکتونه به هم څرګند کړي. پایله به دا شي چې یو کس به یوازې یو انار خوري ځکه چې انار به ډېر غټ وي. د انار له پوستکي څخه به چترۍ جوړې کړي او روان به وي. په دې هکله به درنو اوریدونکو نور هم واورو خو د یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نو حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام ملګري به د ځمکې په سر هوسا ژوند پیل کړي. الله رب العزت به په دوی باندې خپل فضل او کرم کړی وي او د دوی په خاطر به الله رب العزت ځمکې ته ووایي چې خپلې میوې راوټکوه، خپل برکتونه را څرګند کړه. ځمکه به میوې را زرغونې کړي او خپل برکتونه به هم را څرګند کړي. پایله به دا شي چې یو کس به یوازې یو انار خوري ځکه چې انار به ډیر غټ وي. د انار له پوستکي نه به چترۍ جوړوي او روان به وي. په شیدو کې به برکت راشي. د یوې اوښې شیدې به د یوې غټې ډلې لپاره بسنه کوي. د یوې غوا شیدې به د یوې غټې قبیلې لپاره بسنه کوي او د یوې وزې شیدې به د یوې وړې قبیلې لپاره بسنه کوي. مسلمانان به د خیر او برکت څخه په ډکو حالاتو کې ژوند کوي چې قیامت به ډیر نږدې شي. او دا چې قیامت په کفارو باندې قایمیږي نو له همدې عمله به ناګهان الله رب العزت یوه عمده هوا راوالوزوي چې د هر مؤمن او مسلم له اړخونو سره به ولګیږي او د هر مؤمن او مسلم روح به واخلي. بدترینه خلک به پاتې شي چې د خرو په څیر به د ټولو په وړاندې یعنې د یو بل په مخ کې د بېحیایي له امله زنا ترسره کوي. په همدغو خلکو به الله رب العزت بیا قیامت قائم کړي لکه څنګه چې د مسلم حدیث دی. د پورتني حدیث څخه دا معلومیږي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به په میوو، غلو او دانو او شیدو کې ډیر برکت وي. په دوهم روایت کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام به تر 7 کالونو پورې ژوندی وي. د دغه وخت د مسلمانانو حال به په دې کیفیت وي چې د دوو مسلمانانو ترمنځ به لږ غوندې دښمني هم نه وي. مسلمانان به ټول په الفت، محبت او په مینه کې ژوند کوي. اصلا به د مسلمانانو د زړونو ترمنځ کینه، حسد او دښمني شتون نه لري. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی
چې حضرت عیسی علیه السلام به ستاسو ترمنځ راکوزیږي. هغه به ډیر منصف حاکم وي. له اسمانه د راکوزېدو سره سم به د عیسویانو صلیب مات کړي، یعنی حضرت عیسی علیه السلام به عیسویت له منځه ویسي او د محمد صلی الله علیه وسلم دین به پورته کړي. حضرت عیسی علیه السلام به خنزیران ووژني، ځکه چې عیسویان خنزیران حلال بولي او په شوق سره یې خوري. حضرت عیسی علیه السلام به جزیه اخیستل بند کړي. د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به جزیه نه وي، ځکه چې عیسی علیه السلام به اسلام ښه خپور کړي او اهل یهود او نصارا به د ده راتګ سره سم په ده باندې ایمان راوړي. له همدې امله به د جزیې ورکولو والا هیڅ څوک نه وي. او دوهم لامل یې دا هم کیدی شي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به مال ډیر وي، نو جزیه اخیستلو ته به هیڅ اړتیا نه وي. لکه څنګه چې موږ مخکې وویلې چې خلک به مال د صدقې ورکولو لپاره ګرځوي، مګر څوک به یې نه قبلوي. او د خلکو په زړونو کې به د دین لپاره دومره قدر پیدا شي چې خلکو ته به یوه سجده غوره وي له دنیا او د مافیها نه. له دې وروسته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه وفرمیل که چیرې زما د روایت په اړه تصدیق غواړئ نو د سورة نساء 159 آیت ولولئ چې الله رب العزت فرمایي وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. له اهلو کتابو نه به هیڅ داسې کس نه وي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې د هغه له مرګ نه مخکې پر حضرت عیسی علیه السلام ایمان رانوړي. نو چې کله ټولو په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړه نو جزیه به د چا نه اخیستل کیږي؟ د مسلم په یو روایت کې راځي چې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به مال دومره ډیر وي او خلک به په خپلو منځونو کې دومره مینه کوي چې اوښان به همداسې پرېښودل کیږي. له دې څخه به د سپرېدلو، سوداګري کولو، په زراعت کې د ګټې اخیستلو او نورو کارونو په برخه کې د ګټې اخیستلو کوشش نه کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې اوښان د بیلګې په توګه یاد شوي دي. مطلب دا چې مال به دومره ډیر وي چې خلک به د مال د لاسته راوړلو لپاره یو خوا او بله خوا منډې نه وهي، او هرومرو به له زړونو څخه دښمني په تللو کې وي، یعنې له زړونو څخه به دښمني ورکه شي او په خپلو منځونو کې به حسد، بغض او کینې پاتې نه شي، او خلک به نور خلک هرومرو مال اخیستلو ته رابلي، مګر څوک به یې نه قبلوي. حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به دومره فراخي وي چې د مال اخیستلو ته به خلک رابلل کیږي، اما هغوی به مال نه قبلوي او حاضر به نه وي چې هغه مال واخلي. د امام مهدي او د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند د مودې معلومولو نه دا را په ګوته کیږي چې 14 کاله به په دنیا کې داسې حالات وي چې هره خوا به اسلامي نظام وي، مال به ډیر وي، په خپلو منځو کې به د مینې دا حال وي چې د یو بل په زړه کې به هیڅ دښمني پاتې نشي، د بغض او حسد نوم به هم نه وي. غالبا د داسې زمانې په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ځمکې پر سر به هیڅ داسې د خټو کور او خیمه پاتې نشي چې هغې ته د الله رب العزت د اسلام کلمه دننه نشي. د کلمې داخلیدل په 2 ډوله دي، یا خو به الله رب العزت باعزته خلکو ته نور عزت ورکړي او د اسلام د کلمې ویونکي به جوړ کړي او هغه به په خوښي سره مسلمان شي، یا به ذلیله خلکو ته نور هم ذلت ورکړي او هغوی به د مجبوري له مخې د اسلام د کلمې په وړاندې سر ټیټ کړي. یعنې د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې به
بلکل د خلکو ترمنځ دښمني نه وي، بغض به نه وي، عداوت به نه وي، بلکې ټول مسلمانان به په مینه، په محبت او په الفت سره ژوند تیروي. تر 7 کلونو پورې به حضرت عیسی علیه السلام ژوندی وي. د 7 کلو نه به وروسته حضرت عیسی علیه السلام وفات کیږي. دا به واورو درنو اوریدونکو خو په بله خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم